دا هغه ځای دی کوم چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه جنګ خندق چې کوم خندق یې په کوم ځای کې کنستی و، دا مخامخ سپین دیوال چې ښکاري دا هغه ځای دی. دا جومات چې تاسو ته ښکاري دا هغه مورچه ده په کومه مورچه کې چې خندق کنستی کېده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې مورچه کې بیا په خپل هم ناست و. دا هغه د جنګ خندق هغه ځای دی. دا د مکې د مدینې سره نږدې دی. بره د غره په سر هم دا مورچې تاسو ته ښکاري، خو هغه مورچې کومې چې کته خندق کنستی کېده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله په کومه مورچه کې ناست و، نو هغه دا تاسو ته ښکاري چې دا کوم دا وړوکی جومات دی دا د هغې مورچې په ځای جوړ شوی دی. او دا سپین دیوال چې دی دا هغه د خندق هغه ځای دی کوم چې خندق کنستی شوی و، او دا جومات چې دی دا هغه ځای دی. دا د جنگ احد چې کوم هغه غونډی ده کوم میدان دی دا هغه ځای دی. جنگ احد هغه غونډی هغه ځای دی چې په کوم باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرام کېنولي وو چې تاسو به کته نه راکوزېږئ. دا هغه دننه به د جنګله کې هغه ځای دی. دا د جنگ احد هغه میدان دی په کوم کې چې په یو ځای 75 صحابه کرام شهیدان شوي وو. دا غونډی هغه غونډی ده په کومه باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته په دې ځای باندې صحابه کرام کېنول چې تاسو مجاهدین به کته نه راکوزېږئ چې څو درته مان یې ویلې. هغوی بیا بې تپوسه بې وینا راکوز شو د دې غونډۍ نه. نو هغوی چې ښکته راکوز شو نو په دې میدان کې بیا هغه جنګ اړم شو. بیا هغوی خو تیار وونه، نو په دې جنګله کې دننه چې کوم ځای تاسو ته ښکاري په دې کې په هغې یو ټیم باندې 75 صحابه کرام مجاهدین شهیدان شوي وو. هغه صرف د دې معمولي دغه د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل تاسو به نه راکوزېږئ. دوی چې څنګه راکوز شو نو کفارو پرې د شا غاړې حمله وکړه او دلته کې هغه په دې جنګله کې دننه 75 مجاهدین په یو ځای باندې شهیدان شو. دا جومات چې دی دې ته مسجد قبلتین وي. مسجد قبلتین هغه جومات دی په کوم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد فلسطین هغې مسجد اقصی طرف ته مونځ کو او بیا پې وحی نازل شوه چې ته د بل طرف ته مخ کا د کعبې طرف ته ستاسو قبله به اوس د نن نه پس دای. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې جومات کې مونځ کو بیا کعبې شریفې غاړې ته مخ کو. نو دا هغه جومات دی چې په دې کې دواړو طرفو ته مطلب مونځ شوی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبلې غاړې ته د فلسطین د قبلې غاړې ته بیا پې وحی نازل شوه ته بل طرف ته مخ کا. دا مسجد قبا دی. دا په مدینه منوره سره خواته دی مسجد قبا. خلک پکې سره 2 رکعاته هر څومره نفل چې پکې کې نو مطلب ډېر زیات ثواب دی پکې. او مسجد قبا نوم به تاسو اوري دا هغه جومات دی. دا زمونږ د کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتو او هغې بوډۍ به پې هغه کچره غورځوله نو هغه کچره بیا چې هغه بیماره شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تپوس له تللی و نو دا وړی کړکۍ چې تاسو ته ښکاري دا هغه ځای دی چې په کوم ځای باندې به د کوم ځای نه به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هغه کچره راتاوېده بوډۍ به پې کچره راتاوله. نو دا 2 کړکۍ چې پکې اوس پرېښې دي دا هغه ځای دی. دا ځای چې دی دا آبادۍ چې تاسو ته ښکاري دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جای پیدایش هغه ځای دی. اوس پې لایبرري جوړه شوې ده خو دننه پکې مطلب هغه زوړ آبادي یا کېدای شي چې یې پې ځکه چې دی پې نه پاسه اوس لایبرري جوړه کړې ده او هغه ځای هر څه به په دې کې دننه یې خو بند دی. څوک ورته پرېږدي نه اکثر په روژه کې کولای. دا چې کله په مدینه کې څوک وفات شي په هر مانځه پسې بس دا جنازې کېږي که یوه یې که 2 هر څو نو شکر دی مونږ له پکې خدای پاک د ثواب هغه مقرره کړه. نو دا هغه د مدینه شریف هغه چې جنازه وشي بیا کوم بره چې جنت البقیع ته وړي نو دا هغه بره ځای دی. تاسو ته به اوس هغه جنت البقیع ته ښیم چې جنت البقیع ټوله مقبره او هر څه به ته په خپله باندې په نظر راشي. دا هغه جنت البقیع ده. دا د جنت البقیع قبرونه دي. په دې کې ډېر زیات صحابه کرامو کوم چې غټ غټ دغه دي هغه پکې هم دفن دي او اوس هم چې څوک په مدینه کې وفات شي نو هغه زیات تر په دې جنت البقیع کې ښخي. دا د جنت البقیع هغه مقبره ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه ده
چې کوم د بار نه د دې کوم مناظر ښکاري نو دا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روضه ده. دا د بهر نه ټول بالکل لکه صفا چې د بار نه کوم آبادي ښکاري هغه دا دی. بیا چې دننه کوم مسجد نبوي دی نو هغه دا دی چې دننه مطلب د هغې آبادي یا څنګه دی یا تاریخي یا څنګه جوړ شوی دی چې کوم طرف ته ګورې نو په هر څلورو واړو طرفو باندې یو شانتې آبادي دی، یو شان د جومات پیلر هر څه یو شان دي. دا مسجد نبوي دی. په دې کې اوس تاسو ته چې بیا دا مخې ته ښکاري دا ریاض الجنه ده، کوم کې چې خلک 2 رکعته نفل کې کوم دغه چې کي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روضې سره بالکل خواته برغ دا بره دا نومونه هم تاسو یې عمر رضی الله عنه، ابوبکر رضی الله عنه، دا نومونه محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکلي او دا دننه ریاض الجنه ده. په دې کې چې 2 رکعته نفل وکړي ډېر زیات ثواب دی. اوس خو دا ځای لږ غټ کړی دی خو دا هغه د مسجد نبوي کې چې دننه کوم ریاض الجنه ده دا هغه دی. دا بیا په اخره کې هغه ځای دی په کوم ځای کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روضې نه چې سړی راوځي او په کوم ځای کې د هغوی د زیارت کېږي، په کوم ځای کې چې د هغوی د روضې مبارکې اخري کوم دیدار کېږي نو دا هغه ځای دی. په دې کې ډېر خلک په دې طرف باندې راځي او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روضې بیا بالکل د نږدې نه دننه بیا زیارت کېږي. دا هغه جنګله ده، هغه ځای دی. الله پاک ته موږ ټول بیا راو